أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في رزق خدای زیادت ورکړی د ځینو د تاسو ته په ځینو نور باندې په رزق کې یو سړی موړ کړی بلې مسکین کړی یو مالک د بل مملوک ده خو ګورئ دغه چښتن چې غني ده هغه غلام چې د ده مملوک و فقیر او محتاج ده کوم اصل د خپل ځان سره دا خپل غلام په خپل دنیا کې شریکوي په داسې شکل چې دواړه برابر تصرف کې کوي څوک یې کوي سره له دې نه دواړه انسانان دي د یو جنس نه دي خو نوم د مالک ده دا بل باندې نوم د مملوک ده مملوک اختیار نه لري مالک اختیار لري نو تاسو یو بدبختو دغه مخلوق څنګه به د خالق سره برابروئ والله فضل بعضكم على بعض في رزق فما الذين فضلوا ندي هغه کسان چې دوی ته زیادت ورکړل شوی د براد رزقهم رد کوونکي د رزق خپل على ما ملكت ايمانهم په هغه غلامانو چې مالکان دي خلاصونه دي د یو غلره فهم به سوا چې دی او د غلام دی په دنیا کې سره برابر وي چې دا نه کوي اپا بنعمت الله یجحدون نو دي الله په نعمتو انکار کوي شریکانو ته ثابت دي الله تعالی وي امام دي بندگانو یو عجب شان ده پیدا کوم زه عبادت دی بت کوي روزي زه ورکوم د شکر دی بت ادا کوي وای عجب شان دی ما دی بنده پیدا کوم زه عبادت بل ته کوي روزي زه ورکوم شکر دی بل ادا کوي احسان دی بل مني والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله پیدا کړی دی تاسو ته د جنس دی تاسو نه خځه وجعل لكم من ازواجكم بیا الله پیدا کړی دی تاسو ته د ښځو د تاسو نه بنینه زمان وحفظه المسیا مثلا حفظه حفظ اصلي خادم ته ویل کیږي سړی چې سپینګیره شي ډیر خدمت دی دا زمان هم لوی وي دا زمان کوي که مسیح کوي وایي د خدمت سره کنکیتوب عمر ډیر مناسب د کشران خدمت کې ډیر مناسب دی چې خدمت کوي حفظه پیدا کړي او دوم قول دا ده الله تعالی د تاسو د ښځو نه تاسو ته زمان درکوي چې خپل نسل هم ده او زمان درکوي حفظه زوی نسل ده لور د دوستي ذریعه ده ابوله ورځ مخکې مکه تاسو یاد وي چې حضرت علي صاحب و انفسنا چې زوم تم زوی ویلی کېږي د هغې اولاد بیا لمسی خپلوان شو اوس پردي قومونه سره په خپل شي د یو قوم لور په بل چا باندې واده شوه بیا چې تر څو دغه نسل هلته جاري وي هغه خوريونه دي دا مماخیل دي د هغو لمسي وکړ وسې پورې دي دا دوستي سره جاري وي ورزقکم من الطیبات الله رزق درکړي تاسو ته د پاکو شیانو نه افبالباطل یؤمنون آیا نو دوی په باطلو خدایانو ایمان راوړي وبنعمت الله هم یکفرون او د الله په نعمت باندې کافران کېږي ويعبدون من دون الله عبادت کې غیر دی الله نه ما دی هغه چې لا یملک لهم رزقا چې مالکان نه دي د دې لپاره د رزق ورکولو من السماوات د اسمان د طرف نه چې باران ووري والارض د ځمکې د طرف نه شی دي چې غنم ورتراشته کی ولا یستطيعون بلکې بيخي طاقت نه لري ورکه څه کوي فلا تضربوا لله الامثال ګوري الله ته مثالونه ما بیانوي چې دا شریک هم د خدای په شکل باندې ده دایم د دوی مثال ده ان الله يعلم وانتم لا تعلمون الله عالم د تاسو علم نه لري بیا الله یو مثال ورکړي چې خلک پوه شي وضرب الله مثلا بیانې الله یو مثال عبدا مملوکا یو غلام ده مملوک لا يقدر على شيء په هیڅ شي قادر نه ده بل طرف ته ومن هغه څوک ته رزقناهم منا رزقا حسنا چې رزق ورکړی موږ دته د خپل طرف نه رزق نیک فهو ينفق منه سرا وجهرا دای لګی د دغه مال نه په پټه لکه صدقې او په ښکاره لکه زکاتونه هل یستوون دا برابر دي یو غلام د په هیڅ شي نه ده قادر دا بل بیا د دنیا چښتن د صدقې خیراتونه زکاتونه هر شی ورکړي دا برابر دي نه الحمدلله حمد الله لره ده د هر څه مالک الله ده بل اکثرهم لا يعلمون اکثر د دې چې د علم نه لري بل مثال علاوه وضرب الله مثلا بیانې علی یو مثال رجلین دو سړي دي احدهما ابکم یو د دې ګونګای ده لا يقدر على شيء هیڅ شي نه ده قادر وهو کل على مولاه پیټه د خپل چښتن باندې اينما یوجهه کوم طرف ته لګي لا یاتي بخیر راتک په خیر نه کوي هل یستوي هو
آیا دغه غلام چې کوڼه ګونګی هم ده په هېڅ شي قادر هم نه ده، هر طرف نه شر راوړي خیر نه راوړي، برابر ده دا ومن یأمر بالعدل او هغه ذات چې امر په عدل کوي وهو علی صراط مستقیم او هغه په صراط مستقیم ده، نه دي برابر. یو بت ته ګونګی ده، ګونګی ده په هېڅ نه ده قادر، یو الله ده چې د هر څه قادر قدرت لري. د بت چې هر څومره ورګتیا کوي شر ده، ګناه ده، عذاب ده، جهنم ده، او الله امر په عدل او په احسان او په صراط مستقیم کوي، دا سره برابر دي؟ نه.